خدای ورو سوال کړی دی چې قصابیله د ساروی سرمن مونږ ورکولی شو که نه؟ الجواب قصابیله سرمن ورکول یا غوښه ورکول دا به دوه قسمه ده. یوه په دې نیت ورکول چې دغه پیسې دي د حلالولو، نو بیا نه دي جایز. امام بخاری امام مسلم د روایت راوړی د علي رضی الله عنه، هغه وسوي وی امرني النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله ماته امر کړو چې زما د ساروي ته حلال کړه قرباني ده. او دای ماته وی چې د دې غوخه د دې سرمن د ټول به صدقه کې، او دای ماته ویلو چې قصابیلته سور نکی، قصابیلته سور نکی. خدای وی په خپل به دوی چې نحنو نعطيه من عندنا، موږ د خپل طرف نه ورکو. نو دا دویم قسم شو، خپل طرف څنګه لکه یو کس راغی ساروی حلال کو، ستاره پیسو اتفاق سره جدا دي، خو چې کله تو ته او ته دمو جوړ د سرمن زموږ طرف نه والا هدیه شو، دا جایز دي که نه؟ دا جایز دي. خو که سرمن ته دې سی ورکې چې الته پیسې بیا دغه کې چې پیسې دې بچ کړي، نو دا بیا نه کېږي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې یو ساروی دی پای کې اووه کسان شریک کېدی چې او پنځه پکې شریک شو، نو دا صحیح دی او که نه؟ ګوره شریعت زیات نه زیات هدیه ښودی دی. هغه څو کسان دي؟ اووه. کم سے کم د یو نه د اووه په منځ کې دا چې ته څومره کې کوه، دوه کسان شریک شو، می خیر اوسه په شریکه نیمه زما نیمه ستا، صحیح دی که نه؟ صحیح دی. پنځه کسان شریک شو، درې شریک شو، جایز دي. بعض یو په دې دلیل وښایه، دلیل عقل ستا عقل ته په دې دلیل غواړي. دلیل خو دغه شو که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم څو کسان شریک کېدی شي؟ اووه. په دې دلیل کې دننه دا خبره پرته ده چې د اووه پورې که څومره عدد دي هغه جایز دي، خو د اووه نه زیات نه. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې منګه شریک شو په قربانۍ کې اووه کسان، په دې اووه کې دا یو اراده د قربانۍ نه لري، خو کور له غوښه وړي، نو دا صحیح دی او که نه؟ الجواب دا بالکل صحیح دی. بالکل یو کس ته مثال کې غوای راوسته، په هغې کې اووه کسان شریک شو، دوه دا وایي چې موږ قرباني نه کوو، خو کور له غوښه وړو. یا داسې پنځه کسان دي، په دې پنځو کې یو وی زه درې حصې علمه، یو به زما د قربانۍ شي او دا دوه ځان له اسې علم کور ته وړمه، نو دا جایز دي. څه دي؟ جایز دي. والله اعلم. دا ورور سوال کړی دی چې یو حیوان یو ساروی چې خسی، نو په ده باندې قرباني کېږي او که نه؟ الجواب رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم سارو باندې قرباني کړې وه، په روایت کې سره چې دوه ګډانو باندې کړې وه او دواړه سو خسیانو، بلکې دا خبره یې ساتئ چې د خسي ساروي غوښه سه اخوږئ، د خسي ساروي غوښه اخوږئ، نو جایز دی بالکل چې ساروی خسي او ته به قرباني وکړي. والله اعلم.